ته لیار ورکړه لطیف صاحب. لطیف ته د لطیف ته لیار ورکړه. هو وتل ته لیار ورکړه نظیر هغه نه وله ګوره داسې حرکت مه کوې، لاس ور هم درته چې کښېنې په ارام سره شئ، داسې حرکت مه کوې. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تقریباً حاضر خلق بیا په وطن کې بیا د وطن نه بهر اولسونه چې د 3 ورځو راسې د ګیلمن په هکله ډېر په تشویش کې دي، ډېر په غم کې دي. په دې اسپتال کې دی په آی سی یو کښې پروت و، ورور یې دلته موجود و، عرفات ټول مشرتابه موجوده وه. هر څومره چې د ده په میډیکل کې د ده په علاج کې څومره هم امکانات وو هغه مو ټول په کار راوستل. په بهر هیوادونو کې چې څومره هم ښه ډاکټران ښه هسپتالز وو هغه مو په کار راوستل، د هغو سره مو روابط ونیول. بیا نن د امریکې د ډېر غټ هسپتال ډاکټران هم راغلي وو، هغو هم دای چیک اپ یې وکړو. محترمو که څه هم دلته ډاکټرانو موږ ته یوه ورځ د مخې لا جواب کړی و، خو موږ بیا هم د تسلۍ دپاره هم په دنیا جهان کې او هم دلته په ښه ښه ډاکټرونو چیکاپس وکړل. البته زمونږ په خوږ ورور باندې زمونږ د وطن زمونږ د ملت په یو لوی اتل باندې ګزار دومره سخت شوی و چې د هغې علاج ناممکن حد ته رسېدلی و. یقینا په دې خاوره باندې مونږ هر یو ملګري دا وعده کړې ده چې سرونه مو قربان دي، جایدادونه مو قربان دي، خاندانونه مو قربان دي، خو مونږ پر شا کېږو نه. ملګرو د خوږ وطن دپاره د خپل وطن د خپل ملت د خپلواکۍ ګټلو دپاره په یو ترتیب چې مونږ روان وو نو مونږ څه عام سړي نه بلکې په دې خاوره باندې د ارمان لوڼي په شان یو عظیم انسان چې هغه په افغاني نظریه باندې په خپل وخت کې داسې یو مین انسان و چې ثانیه نه لرله. د عارف افغان په شان مین انسان په افغانیت په خپل وطن په خپله خاوره چې ثانیه نه لرله. نن که ولسونه وایي چې تحریک دغه ځای نیولی دی، تحریک هر څومره چې څه کړي دي ملګرو یې خپل سرونه په تلي کې ایښي و قربانولي او د خاوره او د دغې ملت دپاره کار یې کولو، یو داسې تنظیم یې جوړولو چې هغه دا خاوره او د وطن تل تر تله
د غمونو مصیبتونو نه وساتي او خپلواکی کړي. زموږ د خپلو شهیدانو سره دا وعده ده چې هر کله زموږ او ستاسو روحونه سره ملوېدل، موږ به د خپلواکۍ د خپلې خاورې د خپل وطن د جوړولو په دې جنګ په دې مزاحمت کې درغلي وو، بله لار به نه وي. نن که څه هم ډېر دروند ټکی دی چې زما د خولې نه وتل ډېر مشکل دي، خو ګیلمن پښتین یعنې هغه زمونږ په منځ کې نشته دی او سبا به سهار د پېښور په لار باندې بیا د پېښور نه تر بنو پورې بیا تر وزیرستان د ټاپټوبي پره چې څومره ولسونه دي، څومره د تحریک ملګري دي په هر ځای کې دي، دا ټول راووځئ. خپل کلي ته به یې ډېر په درانوي، ډېر په احترام، ډېر په لویي سره رسوو. د ګیلمن ورور را سره ولاړ دی. په دې ټول اعمالو کې یقینا د ورور په صفت د ټول ورځې شپې دلته تېرولې موږ ورسره وو. هر څومره چې ممکنه به کوششونه وشول، خو د تقدیر مخته د ظالم جابر دوار هغه ځای ته موږ بیخي د ده علاج وشي بېوسه شولو د تقدیر مخته. انشاءالله چې د ګیلمن مبارزه به پاتې کېږي نه او په لکونو ځوانان به نور ګیلمن جوړېږي. زه باحثیت ګیلمن یو ملګری زما تر ټولو نږدې ملګری و. په دې تحریک کې تر ده نږدې ملګری زما څوک نه و او بیا تر ټولو فرمانبردار ملګری و. یو عظیم ژوند یې تېر که، یو غیرتي ژوند یې تېر که، یو ننګیالی ژوند یې تېر که. په ټول تاریخ کې به د ده ارمانونه، د ده مبارزه مونږ ورکولو ته ور نه کړو. ګیلمن کیدای شي جسماني نه وي موجود، خو د ګیلمن د مزاحمت روحیه به دا به زمونږ د ټولو په زړونو کې او په اعمالو کې ژوندی وي. محترمو، سهار ته هم اوس چونکې دوی پوسټمارټم هم کیږي، تر سهاره پورې وخت لګي چې پوسټمارټم یې کیږي. دغه ملګري چې کوم ذمه دار دي د تحریک، هغه د وار وي چې په کومو سیمو سبا د دغې عظیم انسان، د دغې عظیم پښتون افغان ملت یو اتل شهید مونږ په کومه لار ځو، د تحریک ټول ملګري به سره د خپلو ګاډیانو راوځي او موږ به ورسره ځو او عام اولسونه به هم ډېر په درانوي سره موږ ورسره ځو. نو خدای پاک دې دا عظیمه مرتبه د قبوله کړي او خدای دې موږ ټول ته په هغو افکارو، په هغې کردار عمل را نصیب کړي کوم چې ګیلمن کړی دی. البته د د کورنۍ غړي هم ولاړ دي، زموږ ملګري هم ولاړ دي. موږ په هسپتال کې یو، زموږ ټوله توجه د ګیلمن په صحت وه. د دې نه علاوه چې څومره هم خبرې دي د ده سره واقعه څنګه شوې ده، چا کړې ده، بیا د چا څه کردار پاتې شو، په دې ټولو باندې به بیا موږ وروستو لایحه عمل جوړوو. دوی به راسره وي، انشاءالله هیڅ شي پاتې کېدونکي نه دي. او بیا هم چې څه خبرې وي وار په وار به د خپلو ملګرو سره مخامخ کېږو. نو آباد اوسئ. دا ملګري لږ ډاډه اوسه، پریشاني مه کوئ. جنازه یې
سبا نه بله ورځ ده سبا سهار به دغه ځای نه شپږ اوه بجې وځو او بیا به د پېښور په لار ځو په لاره سیمه کې وطن خلک راوځي نو هغه سره به هم ملاوېږو ماښام ماخوتن به کلي ته رسېږو بیا به دوی کلي خلک هم دی بله ورځ سبا بیا جنازې کېږي 4 بجې په اسد خیل کلي کې به سبا د جمعې په ورځ سبا نه بله ورځ د جمعې په ورځ به 4 بجې سره خو ملګري خاموش هستن که